زنانې دا د خاوند په کور کې زندگی تیروي. اوس زندگی رااله د زنانې سره نفس او شیطان الله تعالی مرګره کړی دی، امتحاني زندگی ده. د نارینه سره نفس او شیطان الله تعالی مرګره کړی دی، امتحاني زندگی ده. کله د نفس او شیطان په ذریعه سره د نفس او شیطان پر بنیاد باندې د زنانې او د خاوند په مابین کې تعلق خراب شي. کله زنانه تیز خبره کوي، کله خاوند تیز خبره کوي، کله د زنانې یو صفت د خاوند نه دی خوښ، کله د خاوند یو عادت د زنانې نه دی خوښ. نو بیا خو قرآن کریم ما درته ویل قرآن کریم چې د زنانې او د خاوند و زندگی ته څومره په ژور نظر ورشوه سوی دی، ډېرو مسایلو ته داسې نه دی ورشوه سوی. نو بیا خو به خاوند قرباني ورکوي. که چیرې د زنانې یو صفت د ده نه و خوښ، د هغې په مقابل کې به د زنانې د بل صفت فکر وي چې کوم صفت د ده خوښ دی، د هغې صفت فکر به کوي. د هغې په جذبه به د ناخوښه صفت، د هغه خوښ صفت په جذبه به ناخوښه صفت برداشت شي. که چیرې د زنانې د خاوند یو عادت ناخوښه و، نو بیا خو خاوند الله تعالی د خوبۍ څخه فارغ نه دی پیدا کړی، دې خاوند کې به خامخا خوبي میشه صفت به هم پکښې. بیا به زنانه د خاوند هغه ناخوښه صفت د دې خوښ صفت په جذبه باندې برداشت شي. نو بیا به خپله زندگی د الفت او د محبت سره تېروي. لیکن کچیرې په زنانه کې داسې عادات رالو چې هغه قابل برداشت نه و، او په زنانه کې داسې عادات رالو چې د هغې اصلاح قابل اصلاح عادات دي، او خاوند په دې باندې مکلف دی چې هغې به د زنانې د عاداتو اصلاح کوي. نو بیا خو د خاوند مجبوري ده چې د زنانې د اصلاح فکر وکړي. لیکن قرآن کریم د زنانې د اصلاح د فکر مختلفې طریقې، قرآن کریم وایي واللاتی تخافون نشوزهن، کمې زنانې چې تاسو پر دې باندې بیریږئ چې دا به ناشزه وي، دا به نافرمانه وي، او د دې ژبه به تیز وي، او د دې سره زما زندگی درنه ده او زما زندگی ورسره ستړې ده. نو اوله مرحله دا د فاعظهن، نصیحت به په خپله باندې ورته کوي، او دا به ورته وایي چې زنانې الله تعالی ما او تا د نکاح په عقد کې سره تړلي او زما او ستا زندگی سره مجبوره ده، زما زندگی به ستا سره در مرګه پورې تېرېږي، ستا زندگی به زما سره تېرېږي. او چې الله تعالی ما او تا په دې رسۍ باندې سره تړلي او زما او ستا زندگی نه سره جلا کېږي، بیا د یو کمزوري عمل په وجه، د یو کمزوري وینا په وجه، د یو کمزوري عادت په وجه ولې یو بل ته تکلیف سره رسو چې ستا زندگی زما سره په تکلیف وي او زما زندگی ستا سره په تکلیف وي. نو بیا د خیرخواهۍ په شکل، د همدردۍ په شکل، د مینې په شکل، د محبت په شکل هغې زنانې ته نصیحت کول چې کم عمل د سړي د زنانې ناخوښوي، دا زنانه په خوله باندې د هغې عمله سره ګرځول. که چیرې د هغې په دې خبره باندې اصلاح وسوله او ستا په خبره باندې راوګرځېدله، بس فقط بل قدم به سړی پر مخ باندې بیا نو در ډېره حده پورې به خبره وي، در ډېره حده پورې به وعظ وي، در ډېره حده پورې به د اصلاح فکر د خبرو د لارې، او در ډېره حده پورې به د اصلاح فکر د وعظ او د نصیحت په لارې. که چیرې په هغې باندې د زنانې اصلاح راتلله، نو بیا خو فقط بل قدم کې اخیستلو ته اجازت نشته، نه د بل قدم اخیستلو بیا ضرورت دي. ځکه قرآن کریم وایي فعظهن، اول به نصیحت ورته